دوستانو دا تاسو کتلی شئ دا چې دی سیخانو کې دا وخت دلته کې کبان پخیږي ورپسې چې دی ګریل. دوستانو دا همداسې ټماټر چټني ماستو والا همداسې سرکه نو سخت چک پاچوي خو پهله د دې ملګرو ریویو پرې رالو چې ټیسټ یې څنګه دی ځکه خلک یې ډېر زیات صفت کوي. څه دي ښه دي نه مړه ښه کاري وایي چې ګزاره کوي فاروق وایي چې 1 نمبر دی او اوس بیا زه هم خورم ګورو. خو دوستانو یو خبره ده دی اکثر له 400 او شابړې ته خوشي نو هلته کې ډېر زیات خوراک. السلام علیکم ملګرو منصف خان یو ځل بیا تاسو ته په خپل نوي ویلاګ کې ویلکم کوم. دوستانو دا وخت چې دی مونږ پېښور کې موجود یو او د پېښور مشهور مسافر کبانوال رالیو ما سره بلال هم دی فاروق هم دی نو درې واړه چې دی دلته کې رالیو او دې نه پس چې دی انشاءالله په دې ولاګ کې به هر یو څیز د دې تاسو سره شیر کوم. دا چې دی د لزاک روډ باندې مونږ رالو دا اوس چې دی رنګ روډ دی او رنګ روډ ته سایډ ته چې تاسو وګورئ مسافر مچھلی والا دننه چې دی اوس زما ملګري تللي دي او زه ما خپله ویډیو چې دی شروع کا دا مین ګیټ دی دې نه چې دننه راشي څه داسې قسمه ویو به تاسو ته کتو ته میلاویږي مخامخ تاسو وګورئ دا چیلو او د ګډانو چې دی غوښه ځوړنده ده دې سایډ ته چې دی غیر چاپیره پخلی کیږي او دلته کې دا کاونټر دی دلته کې به تاسو ته پته لګي چې څه پرایسز دي د کبانو د هر یو شي چې دی څه پرایسز دی نو به تاسو ته دلته پته لګي او دا خوا چې دی چای ورسره پخیږي او انشاءالله دې نه پس چې دی دننه مونږ ځو او تاسو به وګورئ چې څنګه دی کړي تیاروي میان تیاروي چکن تیاروي او څه پروسس دی څنګه ترتیبي دی نو دننه هم تاسو بوځمه او تاسو ته چې دی په ویډیو کې هر یو شیز ښیمه نو راځئ ملګرو. د کبانو مختلف قسمونه دا وګورئ هر قسم کب چې دی میلاویږي دا 650 کیلو دي دا هم 650 او دا 750 کیلو د کبانو اډر چې دی مونږ ورګل ملګرو چې دی کبان خوښ کو دا ټول چې دی اډرس پراته دي دا ملګري لګیا دي صفایه کې دلته کې پهله بره چې کم په دې باندې پوستکي وي دلته کې صفا شي دا برادر چې دی کټایي ورلګوي دلته کې چې دی کټایي شروع ده او دې اډرونو ته وګورئ دلته چې دی بیا کبان صفا کوي وینځي یې دا وګورئ تازه اوبو سره د دې صفایي کېږي دا برادر چې دی دا دی لګیا دی. دا دواړه یې ووینځل دوستانو او دا چې دی اوس روان شو. کله چې د میانو صفایي وشي نو بیا دلته کې کچن ته راشي دلته ورته سپیشل مسالې ورکړی کېږي دا ښه وګورئ دا دوستانو وګورئ مسالې ورته ورکړي اوږې اوبه او چڼوړو مالګه مرچکي ډیفرنٹ مسالې ورته ورکړي او دا چې دی اوس کړي کې آلریډي کبان پخیږي کله چې کړی اوسګار شي هغې نه پس په چې دی دې نمبري دا به ورچي او هغه سایډ ته که تاسو وګورئ نو کوم چې ګریل اډر وي هغه هلته کې هغه وګورئ پروګرام یې ورته کړی مسالې ورکړي او ټماټر مرچکي ورسره هغه سیخ کې بند کړي او سیخانو کې هم پخیږي انشاءالله دې نه پس چې دی هلته تاسو بوځم هغه هم درته په ویډیو کې ښیمه نو دا ټول پروسس تاسو وکتلو او دې نه دې سایډ باندې تاسو وګورئ کړي هم تیاریږي د چکن کړي د غوښې کړي او هغه وګورئ په اور باندې چې دی په سکروټو باندې چې دی چکن پخی نو هر یو شیز چې دی تیاریږي او ډېر زبردست سیستم یې کړی دی. دوستانو دا تاسو کتلی شئ دا چې دی سیخانو کې دا وخت دلته کې کبان پخیږي ورپسې چې دی ګریل او هغه سکروټ کې بلې کړي دي هغې نه چې دی انګار دی کې اچوي او بیا پې میان پخوي. او آلریډي ما تاسو ته ویلي دي چې دا په رنګ روډ باندې مسافر مچھلی والا مسافر کبانو والا کم چې ډېر زیات په پېښور کې مشهور دی د کبانو هغه کم پروسس چې هغه سایډ ته شروع ټول ما تاسو ته په ویډیو کې وښول
اوس دلته یو بل ځای ته رالی یم دلته چې دی د ګډ او د چیلي غوښه نری غوښه چې دی هغه تیاریږي نو دې نه پس چې دی هغه هم تاسو ته ښیم چې څنګه یې تیاری او څنګه انتظام یې ورته کړی دی نو راځئ یو نظر دام تاسو ته په ویډیو کې ښیم د ټول نه پیله چې دی دا وګورئ دا غوښه ځوړنده ده دننه یو برادر ناست دی دلته کې چې څوک اډر ورکړي نو دننه چې دی غوښه ورته تیاری کړي دپاره سیخانو کې هر قسم اډر چې تاسو ورکئ هغه درته پیله دلته کټ کړي هغې نه پس چې دی بیا یې ووینځي او دلته کې چې دی بیا کړي تیاریږي دا وګورئ سیخانو دپاره هغه ځای دی په سیخانو کې چې پخوي او دا وګورئ کړي کې هم دلته کې پخیږي نو فرینډس دا تاسو وګورئ دلته چې دی یو اډر دا دی تیاریږي د نری غوښې دې نه پس چې دی زما ملګري ما ته هلته ویټ کوي چونکې مونږ هم اډر ورکړی دی انشاءالله کله چې هغه تیار شي په ویډیو کې به هغه هم تاسو سره شیر کوم او بله خبره دا چې ټیسټ یې څنګه دی او واقعي دا سپیشل میان دي نو هغه به هم تاسو سره انشاءالله شیر کوو او ریویو به د ملګرو نه هم رالم او خپله به هم تاسو ته ویم نو دې نه پس چې دی زما ملګرو طرف ته ځمه او هلته کې ویټ کوو ګپې شپې لګو راځئ ملګرو باقي چې دی هلته ځو تاسو دا وګورئ څومره ډېر خلک رالی دي ډېر زیات رشي د ماسخوتن ټایم دی او زه فاروق او کاری بلال رالیو نو زه اوس خپل ملګري ګورم چې ناست کوم ځای کې دي چونکې ما ته پته نشته زه ویډیو کې مصروف وم او دلته کې ګورم چې کوم ځای ناست دي انشاءالله ورسره به کینو او ګپ هم لګو آخر کار چې دی زما ملګري دا دي پیدا شو چې ټول ځای نه ورپسې ما ولټولو او اخره کې مې پیدا کړو نو دې نه پس چې دلته به ګپ شپ لګو فاروق ډېر زیات شرمیږي تاسو پسې خو ما ټول ځای نه وکتل هلکانو فاروق څه لګولي دي ابوظبي درته ښایي دوستانو دلته کې دی ویډیو کې مصروف دي چونکې زه خپله ویډیو کې مصروف وم ما ویډیو جوړوله نو اوس چې دی دلته دی سره کښېنم تر څو پورې چې اډر نی تیار شوي انشاءالله موږ به دلته خبرې کوو چې اډر تیار شي هغه به هم تاسو سره په ویډیو کې شیر کوم نو دا چې دی اډر رالو دا وخت دا وګورئ او ځان غوړ کوي هلکه فاروقه بیدار شه ورته ښه ملګري چې دی چټنیانې هم راوړي امیر چې د کیمرې مخې ته خبرې نه شو کولی یار څه خو ووایه که نه بېغمه شم دا چې دی کاري بلال هم راوړو لاس یې ورته ووینځلو او بسم الله کوو پې دا چې دی نورې چټنیانې هم رالي دوستانو دا همداسې ټماټرو چټني ماستو والا او همداسې سرکه نو سخت چک پاچوي خو پهله د دې ملګرو ریویو پرې رالو چې ټیسټ یې څنګه دی ځکه خلک یې ډېر زیات صفت کوي ښه مکمل شوند پې ووایه ګوره هسې نه نیمه کې وایه چې څه دي ښه دي نه مړه ښه کاري وایي چې ګزاره کوي فاروق وایي چې یک نمبر دی او اوس بیا زه هم خورم ګورو خو دوستانو یو خبره ده دی اکثر له 400 او شابړې ته خوشي نو هلته کې ډېر زیات خوراک ښه مونږ هم پې بسم الله کوو ښه دوستانو ښایسته دي خو بس داسې کار دی و چې چڼې هغه تورې چڼې ني زیاتتر خوند یې هغسې دی چڼو وړۍ پکې زیات کړي دي دا وخت چې دی کانه مانه مو خوړه چونکې دا ډکره پاتې شوه ملګري خو وایي چې مزېدار نه دي خو زه بس ډېر زیات مشهور و چکر هم راووالو موږ وی چې موږ هم ټیسټ کړو نو دا وخت هم چې دی کانه وخوړه کاوه چای مو څښله او دې نه پس چې دی انشاءالله کور طرف ته به واپسي وي فاروق چې چوکې هغه ته لږه کاوه پاتې ده دی د اوس کې مونږ دلته ویټ کوو او انشاءالله یې نه پس په کور طرف ته روانېږو بیل به پې کوو بیا به ځو دا وخت چې دی مونږ میان وخوړله ملګرو هم خپله ریویو چې دی هغه پیش کوي ویډیو کې تاسو سره نو اوس چې دی زموږ کور دپاره واپسي ده چونکې فرسټ چې دی مونږ سخاب بابا ته تللي وو هغه هم ویډیو کې به انشاءالله تاسو سره شیر کوم او اوس چې دی مونږ تاسو نه په دې ویډیو کې دلته اجازت غواړو انشاءالله په نیکسټ ویډیو کې به بیا میلاویږو تر هغې پورې ماله اجازت راکوئ د لوی الله په امان بای بای